استقلال هیوادوالو مبارک، استقلال جهاد پالو مبارک، عظیم افتخار دی. د اسد 24مه د اسلامي امارات د بریاو د امریکا د ماتې ورځ پوره 4 کاله وړاندې په همدې نیټه امریکا په افغانستان کې د خپل تاریخ تر ټولو سخت او نه هېرېدونکې ماتې وخوړه او زموږ هېواد په بشپړه توګه د خپلواکۍ ساه واخیسته. د افغانستان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په نن ځانګړې خپرونه کې مو یو ځل بیا زه عبدالعاطف له کندوز ولایت څخه هرکلی کوم. د اسد 24مه د افغانستان د معاصر تاریخ یوه مهمه او حساسه ورځ ده چې د اسلامي امارات د فتحې له 4مې کلیزې سره برابره ده. دا چې دا ورځ څه ارزښت لري او تیر 4 کاله په کندوز کې کوم مثبت کارونه ترسره شوي دي، خلکو ته کومې اسانتیاوې برابره شوي دي، په همدې تړاو مو په خپرونه کې د کندوز ولایت محترم والي الحاج مولا محمد خان داود صاحب میلمه ده. له ده سره د همدې موضوع په تړاو غږیږو. داود صاحب تاسو هرکلی هم ستړي مه شئ. خیر ستاسې مننه چې دلته راغلاست او د ولایت مقام دفتر ته او زموږ سره مو ولیدل. ډېره مننه کوم حاجي والي صاحب. نن د اسد 24مه ده. په دغه ورځ باندې 4 کاله وړاندې اسلامي امارات فتح ترلاسه کړله او امریکا په افغانستان کې ماتې وخوړله. که دا راته ووایي چې دغه ورځ د افغانانو لپاره څه ارزښت لري او د دغې فتحې د لاسته راوړلو لپاره افغانانو څومره قربانۍ ورکړلې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د اسد 24مه د افغانانو لپاره ډېره یوه خوشحالي ورځ ده او د افتخار ورځ ده. په دغه ورځ باندې امریکا او د دوی متحدین او د دوی دلته لاسپوڅی حکومت سقوط وکړي، نو دا د مجاهدینو یو کامیابي ده، د افغان ولس یو کامیابي ده. الله تعالی نصرت وشي، مجاهدین کامیاب شو. دغه تیر 20 کاله چې اشغال و دلته څومره کړاوونو سره افغانان مخ وو او که راته ووایاست تاسو چې عملا له امریکا سره البته د اشغال پر وړاندې په جګړه کې ښکېل وئ او هڅه مو کوله تر څو دغه اشغال ته د پای ټکی کېږدئ، د مجاهدینو د قربانیو په اړه راته ووایه. څومره سخته وه له امریکا سره جګړه کول؟ نو د امریکا سره جګړه ډېره سخته وه. نو موږ یو امید هم نه درلودی، د الله جل جلاله بیا نصرت ته ماسیوه، ځکه چې 40 د 45 پورې مملکتونه راغلي وو، په عصري وسایلو مجهز وو، نو هر څه ورسره وو. د مجاهدینو سره هېڅ شی هم نه وو په لاس کې. یوازینی شی چې وو هغه امید یو الله ته وو، الله جل جلاله ته وو. نو تکلیفات ډېر وو. هغه وخت موږ په هلمند کې وو چې فتح راغله، نو ولس هم ډېر سخت خوشحال وو. یعنې د خوشحالۍ تعبیر یې نشي کېدلی چې دا خوشحالي په څومره اندازه کې وو. داسې یو بل حالات پر مجاهدینو پر خلکو باندې څوک په دې نه پوهېدل د دوی د خوشحالۍ څخه. ډېره مننه کوم داود صاحب. موږ په تاریخ کې ډېرې ورځې لرو، البته ویاړمنې ورځې دي چې افغانانو لاسته راوړي. تاسو دغه د 24م د اسد ته په کومه سترګه ګورئ؟ څه افغانانو د دغې ورځې په راتلو سره ترلاسه کړل؟ نو افغانانو د دغه ورځې په راتلو سره خپلواکي، ازادي، هر څه یې ترلاسه کړله. نو دا یو تاریخي ورځ وه. نو په دې باندې د افغانستان مجاهد ولس ډېر بې اندازې خوشحاله دی او دا ټول دنیا ته معلومه ده چې افغانانو څونه همت وکړي او افغانانو څونه قربانۍ ورکړلې، افغانانو څونه تکلیفونه وګالل، او ټول دنیا ته ټولې نړۍ ته دا معلومات شته. ډېر مننه کوم. دغه ورځ البته نن موږ 4مه کلیزه لمانځو. تیر 4 کاله په هیواد کې امن ده، هېچ چاته ګواښ نشته ده. خلکو ته څه پکار دی تر څو دا نظام همداسې بقا ومومي او همدغه امنیت چې شته ده خلک ترې استفاده وکړي؟ خلکو ته څه پکار دی؟ ولس ته څه پکار ده؟ نو ولس ته خو دا پکار ده، د ولس ته امنیت، امن، هر څه برابر دي، آزاد ژوند کوي.
هېڅ مشکل د دوی په مخ کې نشته. ولس ته دا پکار دی چې د خپل نظام د شا ودرېږي، حمایت یې وکړي او همکاري ورسره وکړي. که راسو د اسلامي امارت تېر 4 کالن مزل ته په ځانګړې توګه کندوز کې چې کوم کارونه ترسره شوي دي، ویلی شي راته چې تېر 4 کاله په کندوز کې څه شوي د بیا رغونې په برخه کې، د اقتصادي پروژو د تطبیق په برخه کې څومره ګامونه پورته شوي دي؟ کندوز کې الحمدلله ډېر کارونه شوي دي. تاسې اوس وینئ چې کارونه روان دي او دلته تقریبا د 6,000 15,000 څخه د 6,000 پورې دوکانونه چې دا مارکیټونه جوړېږي او بالا منزلې جوړېږي او دا سرمایه ګزاري چې خلکو کړې ده تقریبا د 8 میلیارد څخه د 10 میلیارد افغاني سرمایه ګزاري دلته اوس په کندوز کې خلکو کړې ده. نو د کندوزیانو دپاره یو بل زیری دا دی چې د اقچې په نامه یو کانال دی. دا کانال کندوز ته تقریبا 80% کار شوی دی، 10% پاته دی د دې د منظورۍ. 10% کار چې هم خلاص شي د کندوز ولس دپاره دا یو ښه د خوشحالۍ خبره ده چې دا به ډېرې دښتونه او ډېرې مځکې خړوبه کړي او دلته به غریبانو خلکو هر چا ته کار کې پیدا شي، د کار زمینه به برابره شي. دا اوس حالا هم چې دا پروژې روانې دي په کندوز کې دا کارونه شروع دي. تاسې سبا دا چوک ته ورسئ، یو دانه مزدور به هم پیدا نه کوي روزانه چې دلته هر څه خلک دي هغه دلته په مزدوري باندې اخته دي، په کار اخته دي. حتی دغه پروژو والا چې دغه کار کوي دا کله کله مزارې ته بغلان ته په مزدورانو چې د هغه ځای راولي چې دلته مزدوران نه پیدا کېږي. نو په کندوز کې الحمدلله کارونه ډېر په خوند شروع دي او تاسې لیدلی شئ وګورئ او د هغو معلومات وکړئ. لیدلي به مو یې اوس تاسې ته معلومات شته د ډېره حده پورې. نور کارونه هم د پلان لاندې دي چې نورې پروژې منظور شي او کارونه روان شي او کندوز ولس ته خدمت وشي. ډېر ښه محترم والي صاحب، تاسو سپین زر اماراتي شرکت سوداګریز ودانیو جوړېدو ته اشاره وکړله. که څه هم په تېر کې سپین زر اماراتي شرکت په یو کنډواله باندې بدل و، څراک هم نه پکې لیدل کېده د تولید یا نورو برخو کې، اوس هغه سوداګریزې ودانیو کارونه هم شروع شوي دي. سپین زر اماراتي شرکت نورې هم شاړې مځکې لري چې تر اوسه لا ودانۍ نه دي جوړې شوي، همداسې پرتې دي. په راتلونکي کې د دغو ودانیو جوړېدلو پلان شته ده؟ اوس ته سرمایه ګزاران را روان دي په داوطلبانه ډول باندې او دا غوښتنې لري دلته ولایت مقام ته راځي، بیا موږ عریضې اخلو سپین زر اماراتي شرکت ته او که د تعلیم تربیې مځکې د ښوونې او روزنې هغو ته یې ورسوو، که د بل وزارت مربوط مځکې هغو ته یې ورسوو چې په قرارداد یې ورکړي او د خلکو سره قراردادونه وکړي. ډېره مننه کوم. د ولس همکاري هم له حکومت سره یو مهم اصل ده. په کندوز کې د ولس همکاري له حکومت سره څومره ده؟ په دې اړه تاسو څه وایئ؟ الحمدلله 100% ده. ته زه اطمینان درکوم او ټول افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم چې د کندوز ولس مجاهد ولس دی، د امارت تر شا ولاړ دی. 100% د امارت سره او د کندوز د ادارو سره همکاري دي او د شا ولاړ ډېره مننه کوم. په ښار کې پروژې تطبیق شوي دي، تاسو ویلي چې په راتلونکي هم پلان لرئ تر څو نورې پروژې هم تطبیق شي. په لرو پرتو سیمو کې ولسوالیو کې مو څه کړي دي؟ هغه ځایونه چې تېر 20 کاله جګړه وه پکې خلکو ستونزې ګاللې، اوس هم خلک مشکلات لري، د هغو سیمو لپاره څه مو کړي دي او راتلونکي څه پلان ده؟ په ولسوالیو کې هم کارونه شروع دي. تقریبا د سړکانو کارونه شروع دي، د پلچکانو کارونه شروع دي. یو پوخ سړک کیرو جوړولو باندې د شارچي ولسوالۍ ته روان دي، تقریبا 40 کیلومتره دی. د کیرو جوړولو کار اوس ورباندې شروع دی عملي. او بل سړک دی چې مزار و یګنک دی چې هغه هم تقریبا کار ورباندې روان دی، د منظوري د 50% بالا 80% کار شوی دی
یو 40% پاته دی، هغه به هم انشاءالله وشي. دغه سړک کار به هم ډېر ژر شروع شي، نو دغه دوه زونونه شمالي ولایتونه به سره وصل شي. ډېر ښه. یو څه چې په کندوز ښار کې ستونزه ګڼل کېږي له اوږدې مودې راهیسې، هغه په ښار کې ګڼه ګوڼه ده او د ښار وړکوالی ده، یعنې په ټوله کې ښار وړوکی ده او نفوس دلته ډېر ده. ښاري ماسټر پلان تطبیق برخه کې څومره ګامونه پورته سوي دي او دغه برخه څومره مهمه ده؟ کارونه ورباندې شروع دي ښاري ماسټر پلان باندې. کمیسیون څه جوړ کړی د ښاروالۍ په شمول، نو دا د خلکو استملاک ګوري چې دوی خپل شخصي ملکیتونه دي او که دا دولتي ملکیتونه دي، امارتي ملکیتونه دي. نو په دغه باندې کار شروع دی. انشاءالله ماسټر پلان تطبیق کوو په کندوز ولایت کې، او دا د خلکو ورته ضرورت دی، دا د خلکو غوښتنه ده. بار بار ولایت ته راغلي دي چې موږ ته ماسټر پلان تطبیق کړي. د ماسټر پلان پر پروسه اوس کار شروع دی. بالکل. مخکې یو پوښتنه له خلکو سره وه، البته تیرې ادارې پر مهال خلکو سره دا پوښتنه وه چې ګواکې حکومت یې نشي کولی چې په کندوز ښار کې ماسټر پلان تطبیق کړي. امارات څومره توانایي لري تر څو، ځکه دا یوه ډېره مهمه مسله ده او ډېر لګښت ته هم اړتیا لري، څومره ډاډ ورکولی شي کندوزیانو ته؟ نو امارات انشاءالله الرحمن د دې کندوز ماسې او په نورو ولایتونو کې ماسټر پلانونه تطبیق کړي دي. تاسې معلومات وکړئ. دغه مثال یا کابل ښار دی چې هغه یو ډېر پرمختللی ښار دی او ځمکې هم ډېر قیمت بیه دي. نو امارات انشاءالله الرحمن و دې ته ژمن دی چې د ماسټر پلان به تطبیق کېږي، ځکه چې د خلکو غوښتنه ده. زه خو 100% ورته امیدوار یم چې دا ماسټر پلان به تطبیق شي. صحیح. یو بله برخه او بله موضوع چې د امنیت ده. تېر شل کاله کندوز کې سختې جګړې وې، دلته ناامني وه، غیر مسؤل وسلوال و، خلک په ویره کې وو. تېر 4 کاله د امنیت په برخه کې کندوز کې څومره لاسته راوړنې لرئ؟ څومره ولس ارامه سوی ده؟ د کندوز د ولایت مجموع کې سره د ولسوالیو امنیت تامین دی. زموږ ادارې مو فعاله دي، قضایي وو، امنیتي وو، ټول ارګانونه فعاله دي. کومه جنایي پیښه وشي، هغې پیښې ته هغه مسؤلین په ډېر لنډ وخت کې ځان رسوي. نو انشاءالله په کندوز کې خو امنیت دی او خلکو ته ډاډ ورکوو، اطمینان ورکوو چې د دغه به نور هم امنیت برابر شي. ډېر ښه. کومې ستونزې تاسو د دې ولایت مسؤلیت تر غاړې لري، کومې ستونزې لا هم په کندوز کې ولس یې لري چې تاسو هغه ورته حل کوئ او تاسو پلان لري تر څو هغه حل شي زر تر زه هغه په ښار کې وي که په ولسوالیو کې وي؟ د ولس ستونزې هغه چې لا پاتې دي کومې دي؟ نو ولس خو دا 40 کاله 45 کاله جنګ ځپلی ولس دی، ډېر ستړي دي. نو ستونزې خو د دوی ډېرې دي، خو د دوی ستونزو ته موږ رسېدګي کوو چې په هره معنایي د هره طرف وي. کوشش کوو چې د دوی مشکلات حل پر وخت یې حل او دوی ته غریبي و خواري پیدا کړو. کوشش کوو انشاءالله. ډېر ښه. د کندوز کې کومې امارتي ادارې دي، د دغو امارتي ادارو د کارکوونکو د لا مسلکیتوب په برخه کې څومره کار سوی ده تر څو هغوی وکولی شي لا ښه خدمت وکولی شي ولس ته او هېواد ته؟ په دغه برخه کې څومره ګامونه پورته سوي دي؟ وخت په وخت سیمینارونه ورته جوړېږي، دوی ته سیمینار ورکول کېږي د کار د ادارو چې کار زده کړي. نو اوس هم د پروسه روانه ده، نو چې هم د ولایت د خوا څخه او هم د اصلاحاتي ادارې د ریاست د خوا څخه و د خلکو ته د کار زمینه او د کار ښوول او کار ورزده کول دا روان دي چې زموږ خلک مسلکي شي.
او مسلکي دي ان شاء الله ډیره بالکل. تاسو مخکې امنیت ته اشاره وکړله، تیر څلور کاله تاسو ویل چې کندوز کې بشپړ امنیت ټینګ ده او دا ټول ویني سرګو پټه خبره نه ده. د همدغه امنیت د ټینګښت لپاره او د همداسې پاتې کېدو لپاره ولس هم مسؤلیت لري او د ولس همکاري مهمه ده. څه وایي تاسو په دې اړه؟ بالکل مهمه ده. په امنیت په هر کار کې د امارت سره د ولس همکاري مهمه ده. نو چې ولس همکاري ورسره وکړي، هغه حکومت بقا هم لري او امنیت هم لري. د ولس همکاري د تېرې ادارې څخه نه وه، د جمهوریت په وخت کې، نو هغه څنګه ناکامه شوه او څه مشکلات په هغه وخت کې د دوی په اداره کې. ډېره مننه کوم جوهر صاحب چې بیرته 40 د اسد اړوند راسو. ولس ته څه پکار دي، افغانانو ته څه پکار دي ترڅو بیا په دې خاوره باندې یرغلګر را نه شي او دلته څوک اشغال ونه کړي؟ څه کول پکار دي افغانانو ته له دې وروسته ترڅو دوی د همدغه خپل حکومت همداسې څښتنان پاتې شي او دا هېواد نور د پرمختګ پړاوونه ووهي؟ نو ولس باید د اسد 40مه ورځ ښه ترتیب ولمانځي او ختمونه ودعاوې وکړي. دا یو ډېره د خوشحالۍ ورځ وه او د نظام او د ولس سره یو دي. بالکل. نو ولس د دې اسلامي نظام سره همکار واوسېږو او هغه قربانۍ چې ورکول سوي دي، شهدا، هغه معیوبین و زخمیان چې په دا 100 کلنه دوره کې هغه کورونه چې مشکلات ورته رسېدلي دي او ډېر ځورېدلي دي، د هغو سره باید هغه په پام کې ونیول شي، د هغو سره همکاري وشي. او سوی هم د امارت د دوی دپاره علیحده وزارت جوړ کړی دی او هغه په دغې کې په تشکیل کې په هر ولایت کې ریاستونه دي. نو د ولس همکارۍ ته ډېر ضرورت دی. ډېره مننه کوم. د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې والي صاحب، تاسو هم د اشغال په وړاندې جګړه کړې ده او په دغه مبارزه کې سهم مو درلوده. که د تېر اشغال کومه خاطره در سره وي ویلی سي راته مهرباني وکړئ؟ په دا 100 کلنه دوره د جهاد کې موږ وو. نو د هلمند په ولایت کې هلته مو جهاد کوه، خدمت کوه. نو خاطرې خو بیخي ډېرې دي. په 100 کالو کې شپږ کال کې یوه خاطره راځي، هغه یوه چې تاسو همیشه په ذهن کې پاتې وي، خاطرې خو یا خوږه یا ترخه؟ خاطرې خو بیخي ډېرې دي، خو دغه د خوشحالۍ ورځ دغه وه چې دا فتح راغله. دغه یو د خاطرې ورځ وه. یقیني زه خپله په ځان نه پوهېدلم. د هلمند کل اردو چې تسلیمېدی، نو یو زه وم چې په هغه وخت کې د نظامي کمیسیون مسؤل وم، یو د ولایت معاون صاحب و، حزب الله مولي صاحب په نامه، نو زموږ والي طالب مولي صاحب و. طالب مولي صاحب زه ودی ور واستولو دا تسلیمۍ ته. نو د شورا دغه د کلي اردو ته چې ور داخلېدلو، زه و حزب الله مولي صاحب او یو 10 کسه نور د مشران مجاهدین را سره وو چې موږ کلي اردو ته ورننوتلو. نو 12 کسان به وو، در 15 کلیوالان نه وو. نور مجاهدین ور کلي اردو څخه د باندې ولاړ چې موږ هلته ور داخل شولو. هغه د دوی اردو کمانډویان، اربکیان، سونګریان، دا ټول د خپل وسلو او دا شي سره موجود وه. نو موږ دا احساس نه کوو چې د دې موږ 12 کسان یو دیم په یو کور یو ځای کې، او یعنې دا پروا مو نه درلوده. بیا مو مالت د دوی څخه تسلیم واخیسته. دغه یو خاطره وه چې د دښمن ابینځ ته موږ ورغلو. یعنې دغه یو نادره ورځ وه. په دې مابینځ کې دوی خپل مابین کې څه مشکلات هم سره جوړ کړه. اردو وزیر داخلې والا وی هغه خو د دوی مشکل و چې پرچشه سره جوړ کړه. موږ ورمخکې اشره هم سره وکړې، مشکلات هم جوړ کړه، خو موږ پروا نه په درلوده. موږ تسلیمي شروع کړې وه چې بس نور دغه نسته، خپل شان تسلیم.
خاطرې خو نور هم داسې ډېرې دي. ډېره مننه کوم چې پورې وه په وروستیو کې که پیغام لري کندوز ولس ته ټولو کې د افغانستان ولس ته څه پیغام وینا لري مهرباني د کندوز ولس ته مو دا پیغام دی چې د امارت اسلامي سره د کندوز د ادارو سره همکار واوسیږي او د هغو سره مشکلات شریکي او موږ هم پر ادارو باندې دایمي غږ کوو د ولس سپین ږیري علمای کرام مجاهدین ځوانان وخت پر وخت راغواړي مشورې ورسره کوي نظرونه یې اخلي موږ هم مشورې ورسره کوو نظرونه یې اخلو د ولس ته مو دا غوښتنه چې د نظام تر شا ودرېږي او د نظام سره همکاري وکړي او نظام د کندوز اداره باید د ولس خبرو ته غوږ ونیسي. ډېر ښه ډېره مننه کوم مولوي صاحب چې موږ سره مرکه وکړله کور مو آباد خیر. ستاسو څخه مننه چې دلته راغلاست. ډېره مننه. د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو دا وه د نن ورځې ځانګړې خپرونه تر بیا بلې خپرونې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو تاسو په پاک رب سپارو هر چېرته چې یاستئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. استقلال هیوادوالو مبارک استقلال جهاد پالو مبارک څه عظیم افتخار دی